الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. غیر مقلدین په احناف باندې یو اعتراض کوي. د اعتراض عنوان دی د مشرک حرم پاک ته داخلېدل. خو ګورئ ورونو، کله چې احناف علما او عوام په هندوستان کې د انګریزانو په خلاف په جهاد مصروفو او انګریزانو په زرګونو جهیدو علماو او په لکونو عامو احنافو مسلمانانو ته د اعدام سزا ورکړه او په دار راوځړول او 2 ورځې د قتل عام بازار ګرم کړی، نو په دغه غمژن او حساس وخت کې غیر مقلدینو د انګریزانو د غلامۍ پوره حق ادا کولو. مجاهدینو ته به باغیان ویلي او د نن سبا په شانتې د مسلمانانو په مابین کې د انتشار د پیدا کولو لپاره په هر مسجد کې خلق د امین بالجهر، رفع الیدین وغیره مسائلو کې په جنگونو مصروفول. لکه نواب صدیق حسن خان غیر مقلد چې لیکي د غدر په زمانه کې، غدر دوی جهاد ته ویلي معاذ الله، د غدر په زمانه کې زمونږ د غیر مقلدینو ټول غټ او واړه د انګریزانو خیرخواهانو ترجمان وهابیه غدر به دوی د انګریزانو په خلاف جهاد ته ویلي. او په بل ځای کې لیکي چې ملخصا د انګریز د حکومت مخالفین ټول هغه خلق دي چې مذهبي ازادي نه خوښوي او په یو مذهب کلک ولاړ دي چې د پلرونو او د نیکونو څخه ورته پاتې دی، یعنی احناف یادول. ترجمان وهابیه صفحه 5. لوی غیر مقلد وابی محمد حسین بیټالوی د جهاد په خلاف کتاب ولیکلو په نامه د الاقتصاد فی مسائل الجهاد. پاغي کې ولیکل چې په حدیث کریمه کې راځي چې قیامت ته نږدې به په هر ځای کې د عیسویانو حکومتي. د دې احادیثو مطابق دلته د انګریزانو حکومت دی، نو لہذا د دوی سره جنگیدل دا وی جهاد نه دی بلکې فساد دی، سخت نادانی او بیوقوفي ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مخالفت دی. د ګورنمنت په خلاف جنگ کول او د جنگ کوونکو امداد کول صریح غدر او حرام دی. وګوره د وابیانو کتاب الاقتصاد فی مسائل الجهاد صفحه 9 او همدارنګه ترجمان وهابیه صفحه 2. د مجاهدینو په باره کې لیکي چې د انګریزانو په خلاف جنگیدل جهاد نه دی بلکې عناد او فساد دی. څوک چې د 1850 کال په فساد کې شریک شوي دي هغه ټول ګناهګار دي او د قرآن په حکم باغیان او مفسدان دي. دا خلق اکثره عوام کل انعام دي. بعضو ته چې پکې خواص او علما ویلی شي هغه هم د اصلي علومو د دین څخه چې قرآن او حدیث ته ناخبره دي. باخبر او پوهان علما په دې فساد کې هیڅ کله هم شرکت نه کوي او نه په هغه فتوی د خپل خوښې څخه دستخط کړی دی چې دې فساد ته د جهاد نوم ورکړی دی. وګوره د غیر مقلدینو کتاب الاقتصاد صفحه 9. دې فسادونو ته جهاد ویل او د شهادت طمع پکې لرل سراسر جهالت او حماقت دی. دا د محمد حسین بیټالوی عبارات دي. الاقتصاد صفحه 1. جنرال بخت خان د دوی نه په زوره د جهاد دستخط اخیستی او جنگ ازادي صفحه 409. دوی د کفر په خدمت کې دومره مخکې لاړه چې د هندوانو باپانو ته د انبیاو لقب ورکړو. لوی غیر مقلد وحید الزمان لیکي چې رامچندر، لچمن، کرشن، زراتشت، کنفیوس، مهاتما بودھ، سقراط او فیثاغورس ټول انبیاء او صالحینو په موږ واجب ده چې د الله په ټولو رسولانو بلا تفریق ایمان راوړو. وګوره هدیة المهدی د وابیانو کتاب جلد اول صفحه 15. او غټ خدمت انګریزانو ته دا وکړو چې د مسلمانانو وحدت ختم کړو. د انګریزانو نه مخکې ټول احنافو هیڅ اختلاف او تفرقه نه وه. د دې اتحاد نه انګریزان ډیر په خطر کې وو او د دې خطرې د لرې کولو دپاره د مذهبي ازادۍ اعلان وکړو. د انتشار د پیدا کولو لپاره یوه حربه په فقه حنفي باندې اعتراضونه مو. نو یو اعتراض دا و، دا د وابیانو اعتراض دی. اول د دوی اعتراض واورئ او بیا د احنافو د طرف نه جواب واورئ. وابیان لیکي چې په سورة توبه کې الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله. آیات نمبر 4.
رسول الله صلی الله علیه وسلم په نهم کال د هجرت باندې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د حضرت علی رضی الله عنه په واسطه د دې آیات اعلان وکړو. د آیات ترجمه دا ده چې ای هغه کسانو چې ایمان راوړی دی، یعنی ای مؤمنانو، بېشکه همدا خبره ده چې مشرکان پلیت دي، نو نه دې نږدې کېږي دوی مسجد حرام ته وروسته له کال د دوی څخه چې دغه نهم کال د هجرت دی. او که ویرېږئ تاسې له فقره په سبب د منع د دوی، نو ژر به غنیان کړي تاسې الله پاک له فضله خپله که اراده یې وفرمایي. انتها. نو قرآن وی دوی داسې وی چې قرآن وی چې مشرکان د مسجد حرام ته نه نږدې کیږي، او هدایې والا لیکلی دي چې د اهل ذمو په داخلېدو باندې حرم شریف ته هیڅ حرج نشته. هدایه صفحه 402. نو د اعتراض خلاصه دا ده چې قرآن کې راغلی چې مشرکان د حرم ته نه داخليږي، او احناف وی چې ذمیان حرم ته داخلېدی شي. ګوره جواب واورئ ورونو، غیر مقلدینو ته نه قرآن یاد ده او نه حدیث او نه فقه. په قرآن کریم کې 2 آیتونه دي. یو آیات داسې دی چې اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یعنی دغه کسان نه دي لایق دوی ته، نه دي لایق دوی ته دا چې ننوځي دغو مسجدونو ته مگر ویریدونکي له مؤمنانو نه. علامه الوسی رحمه الله په روح المانی کې فرمایي چې امام ابو حنیفه رحمه الله د دې آیات څخه استدلال کوي چې د اهل ذمو په داخلېدلو کې مساجدو ته حرج نشته، ځکه چې هغوی مغلوب او مقحور دي. د اهل ذمو په باره کې احنافو دا قول کړی دی، او د دوی دپاره دلیل دغه آیات کریمه دی چې اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، دغه کسان نه دي لایق دوی ته دا چې ننوځي دغو مسجدونو ته مگر ویریدونکي له مؤمنانو نه. دوهم، د سورة توبه مذکور آیات کریمه چې یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کله چې حضرت علی رضی الله عنه د حاجیانو په غټه مجمع کې دا آیات تلاوت کړو، نو د دین وروسته حضرت علی رضی الله عنه اعلان وکړو چې الا لا يحج بعد عامنا هذا مشرک. روح المانی د دې آیات لاندې یعنی د دې کال څخه وروسته د مشرک حج ته نه راځي. معلومیږي دا چې د دې آیات څخه مقصد د حج او د عمرې څخه د مشرکانو منع کول و. د آیات کریمه دا مقصد صراحتاً په هدایه کې ذکر شوی دی. صاحب د هدایه فرمایي چې والآیة محمولة علی الحضور استیلاء و استعلاء او طائفین عراتا کما كانت عادتهم فی الجاهلیة، یعنی د آیت مطلب دا دی چې کافران د غلبې او د علو سره حرم پاک ته نه داخليږي، او یا د حج لپاره بربند طواف کوونکي نه داخليږي. نو ګورئ ورونو دا آیات چې حضرت علی صاحب تلاوت کړو په نهم کال د هجرت چې یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، دا اعلان حضرت علی صاحب کړی دی، او حضرت علی بیا په خپل ور سره دا اعلان کوي چې لا يحج بعد عامنا هذا مشرک، یعنی د دې کال څخه وروسته د مشرک حج ته نه راځي. امدا مقصد هدایه شریفه ذکر کوي چې ګوره مشرکان د حج ته نه راځي. والآیة محمولة علی الحضور استیلاء و استعلاء، یعنی دا د آیات مطلب دا دی لکه حضرت علی صاحب چې څنګه بیان کړو چې کافران د غلبې او د علو سره حرم پاک ته نه داخليږي، او یا د حج لپاره بربند طواف کوونکي نه داخليږي لکه څرنګه چې د جاهلیت په زمانه کې د دوی دا عادتو. نو احناف د آیات کریمه څخه هغه مطلب اخلي کوم چې د سیاق او د سباق سره او د حضرت علی رضی الله عنه د اعلان سره موافق ده. د دین وروسته درته د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرز العمل ذکر کوم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حرم شریف ته مغلوب کافرانو ته اجازت ورکړې او کنه ورکړې. ګوره د سورۃ التوبه د دې آیات د نزول وروسته د ثقیف وفد راغلو، مسلمانان شوی لا نو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی په مسجد کې پاتې کړو. وګوره ابو داود کتاب الخراج باب خبر الطائف جلد 2 صفحه 2.
په تبرانی کې د حدیث الفاظ داسې دي چې فضرب لهم قبة فی المسجد د ثقیف کافرانو ته چې لا مسلمانان شوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په مسجد کې خیمه ووهله. نصب الرايه جلد 4 صفحه 270 او په مراسلو د ابي داود کې د حضرت امام حسن بصری رحمه الله څخه روایت ده چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وفد په مسجد کې دیره کړو نو ورته وویل شول چې یا رسول الله دا خلک په مسجد کې پاتې کوي حالان کې دا مشرکان دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ځمکه نه نجسیږي، انسان نجس دی. نصب الرايه صفحه 270 جلد 4. د دې حدیث څخه معلومه شوه چې د مشرک نجاست د مسجد د دخول څخه مانع نه ده. د دې نه وروسته د دې آیات کریمه تفسیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واوره. آیات خدا دې چې مشرکان نجس دي، انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. خپل پیغمبر علیه السلام د دې آیات معنا څنګه کړې ده ګورئ واورئ. حضرت جابر ابن عبد الله رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې کال څخه وروسته د هیڅ مشرک حرم شریف ته نه نږدې کیږي مگر غلام او وینځه چې د کوم حاجت لپاره داخلیږي. وګوره احکام القرآن جلد 3 صفحه 9 نو غلام او وینځه ولو که مشرکانی نو د کوم حاجت لپاره حرم ته داخلېدی شي، یعنی مغلوب کافر داخلېدی شي، غالب نشي داخلېدی. د صحابه تفسیر واوره. حضرت جابر ابن عبد الله رضی الله عنه فرمایي چې بېشکه چې مشرک نجس دی، مشرکان دي د دې کال څخه وروسته مسجد حرام ته نه راځي مگر هغه مشرک چې د کوم مسلمان سړي غلام وي یا جزیه ورکوونکی ذمي وي. تفسیر ابن جریر صفحه 80 جلد 10 د دې آیات کریمه لاندې حضرت جابر رضی الله عنه لیکي چې غلام مشرک حرم ته داخلېدی شي، جزیه ورکوونکی ذمي د حرم ته داخلېدی شي. نورونو د دې آیات نه د غلبې په صورت کې کافر د کافرانو داخلېدل منع راغلي، استیلاء و استعلاء، د غلبې په طریقه او د علو په طریقه. د تابعینو تفسیر واوره. حضرت قتاده تابعی د دې آیات په تفسیر کې فرمایي چې بېشکه مشرک نجس دی، مشرکان دي د دې کال څخه وروسته مسجد حرام ته نه راځي مگر هغه مشرک چې د کوم مسلمان سړي غلام وي یا جزیه ورکوونکی ذمي وي. تفسیر ابن جریر جلد 10 صفحه 80. ګوره په دور فاروقی کې د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې یو عیسائی مکی مکرمه ته د تجارت لپاره راغلو. د ده څخه عشر واخیستلی شو. هغه دوباره بیا راغلو نو د مکی مکرمه حاکم ترنه بیا د عشر مطالبه وکړه. عیسائی سړی دی او د مکی مکرمه ته د تجارت لپاره راغلی دی. د مکی مکرمه حاکم ترنه د عشر مطالبه وکړه. هغه عیسائی دوباره عشر د ورکولو نه انکار وکړو او حضرت عمر رضی الله عنه ته عارض شو چې هغه په دغه وخت کې د مکی مکرمه په حرم پاک کې او دا خطبه لوستله چې ان الله جعل البيت مثابة للناس وامنا. دا عیسائی ورته وایي چې امیر المؤمنین زیاد ابن حدیر د مکی والی زمانه بیا عشر اخلي. حضرت عمر ورته وفرمایل چې ستا په مال باندې په کال کې صرف یو ځل عشر دی. کتاب الخراج لامام ابي یوسف صفحه 102. نو ګوره کافر حرم ته راغلو، یو صحابي هم انکار ونه کړو. نو د صحابو اجماع شوه چې مغلوب کافر حرم ته داخلېدی شي. نو د امام ابو حنیفه رحمه الله فرمانه چې لا بأس بأن يدخل اهل الذمة المسجد الحرام دا د قرآن د سورة بقره د آیات سره موافق دی. په سورة بقره کې الله پاک فرمایل اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. دغه کسان دا کافران دوی ته لایق ندي، مناسب ندي چې ننوځي دغه مسجدونو ته مگر ویریدونکي له مؤمنانو نه. دارنګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم
د فعل سره د امام صاحب دا مسأله د پیغمبر علیه السلام د فعل سره موافقه ده. ګوره پیغمبر علیه السلام د ثقیف وفد په مسجد کې ډیره کړو، په مسجد کې ورته خیمه ووهله. صحابه کرامو ورته وفرمیل چې یا رسول الله دا خو کافران دي، دا ته په مسجد کې پاتې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ځمکه نه نجسیږي. نصب الرایې نه ما درته دا حدیث پیش کړی او صفحه 200. نو د هدایې دا مسله د قرآن د سورة بقرې د آیات سره موافقه ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فعل سره موافقه ده او د حضرت عمر د فرمان سره موافقه ده. په حضرت عمر هیڅ چا اعتراض ونه کړو چې دا عیسی څنګه حرم ته داخل شوی دی، نو د ټولو صحابو د اجماع سره موافقه ده. نو د سورة التوبه دا آیاتو د تفسیر الرسول، تفسیر الصحابی او تفسیر التابعی موافق داده چې کافر دا د غلبې سره حرم ته نشي داخله ده. د دین وروسته د غیر مقلدینو یهودی خویونه درته ذکر کوم. غیر مقلدین په فقه حنفی اعتراض کوي د سورة توبه دا آیات د احناف په خلاف باندې پیش کوي، لیکن د سورة بقره د دې آیات نه انکار کوي چې اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. کافران به نه داخلیږي مساجدو ته مگر ویریدونکي د مؤمنانو نه، یعنی مغلوب داخلي دیش. دویم د سورة توبه د آیات نیمه ترجمه کوي چې د سیاق او د سباق معلوماتو نشي. دریم دا چې د سورة توبه په تفسیر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه رضوان الله علیهم او د تابعینو مخالفت کوي. هغوی څنګه تفسیر کړی دی ما درته د هغوی تفسیر ټول بیان کړو. دارنګې د دې آیات کریمه سره د حضرت علی اعلان پټوي. دا آیات حضرت علی صاحب تلاوت کړو په 9 کال د هجرت. ورسره دا اعلان وکړو چې الا لا يحج بعد عامنا هذا مشرک، یعنی د دې کال څخه وروسته د مشرک حج ته نه راځي. معلومیږي چې د دې آیات مقصد د حج او د عمرې نه د مشرکانو منع کولو. پنځم صاحب د هدایې چې په دلیل کې د ثقیف د وفد کوم حدیث ذکر کړی دی وابیان د هغې نوم هم ناخلي. شپږم دوکه وابیان دا کوي چې صاحب د هدایې چې د آیات کریمه د پاره کم صحیح محمل بیان کړی دی، صاحب د هدایې ورته محمل دا ذکر کړو چې والآیت محمولة علی الحضور استیلاء و استعلاء او طائفین عراتا. نو د صاحب د هدایې د دې محمل ذکر هم نه کوي. نو د فقه حنفی سره په بغض کې نه قرآن معاف کوي وابیان او نه صاحب قرآن معاف کوي، نه صحابي معاف کوي او نه تابعی. موږ به ورته وایو چې موتو بغیظکم ان شاء الله تعالی چې موږ به درته جوابونه کوو. شاگردان